أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اپ بیالوجي. د نوې ویډیو سره حاضر یو. نن موږ د کلاس 10 بیالوجي دا موږ باقاعده غږ کوو شروع کوو. نو د بیالوجي د هومیوستاسیس چپټر نه چې دی موږ سٹارټ اخلو. نو نننی زموږ ټاپک دی هومیوستاسیس. نو اول به د هومیوستاسیس انټروډکشن کوو چې هومیوستاسیس څه ته وایي او د هغې نه بعد به دې ډیفینیشن کوم او بیا چې د ایکسپلینیشن وکوم. نو هومیوستاسیس چې دی all living organisms are adapted to their environment. نو څونه ژوندي مخلوقات چې الله تعالی پیدا کړی دی هغه د خپل ماحول سره چې دی عادتي. لکه اوس مونږ یو، مونږ په خپل ماحول کې چې دی مونږ اوسیږو، مونږ ته اوبه میلاویږي، مونږ ته هوا میلاویږي، مونږ ته د نور رڼا میلاویږي، د ژوند نور ضرورت مونږ ته میلاویږي. نو مونږ دې ته اډاپټډ وایو. نو مونږ په خپل ماحول کې چې دی خوشحاله یو. The conditions in their environment are changing continuously. که په هر ځای کې ژوندی ارګانیزم اوسیږي نو هغه نه چک چاپیره کم حالات چې دي هغه بدلیږي. لکه اول بسر خو چې دی موسمونه بدلیږي، دغه شان چې دی کله اوبه سیوا شي، کله چې دی کم شي. دغه شان بعضې نه ژوندي ارګانیزم چې دي د هغوی بچي وشي، بچي چې دی مړه شي. نو دغه شان دا بدلون چې دی ژوندو مخلوقاتو ته راځي. نو organisms brings changes in internal environment to overcome these changes. یو ژوندی مخلوق دی، که هغه انسان دی یا ځناور دی یا بوټی دی، هغه نه چک چاپیره څه بدلون چې دی راځي، د هغې بدلون د وجې نه د ژوندی ارګانیزم چې دی د باندې اثر پرېوځي. نو خدای پاک د ده په بدن کې داسې یو سیسټم پیدا کړی چې د هغې نظام د وجې نه بهر چې کم بدلون راځي دغه بدلون چې دی دا ختمیږي. نو internal changes helps living organism to protect themselves. د ژوندي ارګانیزم په بدن کې دننه چې کوم بدلون راځي د هغې د وجې نه دته چې دی حفاظت میلاویږي د بهر ماحول نه. نو کله چې لیوینګ ارګانیزم په دې طریقه باندې خپل ځان بچ کوي د بدلون نه، نو دې ته موږ هومیوستاسیس وایو. اوس د هومیوستاسیس ډیفینیشن چې دی هغه موږ داسې کوو چې changes in internal environment of organism to adjust themselves and manage the changes in the environment is called homeostasis. د ژوندي سیس په بدن کې چې کم بدلون راځي د هغې د وجې نه دی په خپل ماحول کې ځان ایډجسټ کوي، ځان عادت کوي د بهر انوایرمنټ کې، بهر ماحول کې چې کم تبدیلیانې راځي نو دې ته مونږ هومیوستاسیس وایو. که دا ډیفینیشن تاسو نه خوښ نو دا بل ډیفینیشن تاسو وینئ. The response of an organism against the changes in environment is called homeostasis. ژوندی سیس دی دته بهر ماحول نه څه تبدیلي راله او دغې تبدیلي د وجې نه دا لیوینګ ارګانیزم چې دی دې څه ریسپانس ښیي، دې څه ریاکشن ښیي دغې تبدیلي ته. نو دې ته چې دی مونږ هومیوستاسیس وایو. هومیوستاسیس کې چې دی صرف د تبدیلي خبره چې ده نو هغه پکې ډېره زیاته ده. اوس components that are affected by external environment are. اوس زموږ په بدن کې یا ځناور یا بوټي د هغو په بدن کې چې په کم څیزونو باندې اثر پرېوځي نو هغه څیزونه چې دي هغه درې دي. یو واټر، اوبه دي. لکه اوس فرض کړه ګرمي شوه د هغې د وجې نه یا هغه موږ سره چې دی اوبه کمې شوې نو په بدن کې یا په ځناورو بدن کې یا په بوټو په بدن کې چې دی اوبه کمې شوې د هغې د وجې نه مسله راځي. سلوټس، کم څیزونه مونږ خورو، کم کیمیکل وغیره هغه زموږ بدن ته چې دی ننوځي نو بهر ماحول د وجې نه پاکې چې دی تبدیلي راځي. او بل چې دی ټمپریچر، دا د ټول نه اهم دی. واټر پسې دویم نمبر اهم څیز چې دی نو هغه درجې حرارت دی یعنې ټمپریچر. نو دا درې څیزونه داسې دي چې دا د بهر د ماحول د تبدیلي د وجې نه په دې باندې اثر پرېوځي. په دې کې د ټول نه اهم چې دی واټر از امپارټنټ بیکاز اوبه چې دي دا ډېرې زیاتې اهمې دي. ولې اهمې دي؟ اټ هیلپس ان ایکسریشن، دا مدد کوي په ایکسریشن کې. لکه زموږ په بدن کې مونږ چې یو څیز وخورو هغه زموږ په بدن کې سیوا شي نو د هغې د ویستو ضرورت دي، د هغې د ویستو دپاره اوبه چې دي ډېر ضروري دي. هیلپس ان ډیسالوینګ سلوټس، کم څیزونه چې مونږ وخورو هغه زموږ په خوړیو کې حل کېږي نو د هغې د حل کېدو دپاره چې دی اوبه ضروري دي. د دې نه علاوه هیلپس ان ریګولیشن اف هیټ، د بدن چې کوم ګرمایش دی په کې باقاعدګي راولي
د اوبو د وجې نه که فرض کړه د اوبه نه وې نو بیا به ګرمي چې وه هغه به ډېره زیاته سیوا وه او بدن ته چې دی تکلیف و په بدن کې کم انزایم وغیره چې هغه په ډایجیشن کې به نور څیزونو کې هیلپ ورکوي نو هغې بیا خپل کار چې دی په صحیح طریقه باندې بیا نشو کولی. نو دا خو د واټر خبره وه. بل دی چې maintaining of water in internal body is called osmoregulation. اوس داسې کم نظام دی داسې کم پروسس دی چې د هغې د وجې نه زموږ په بدن کې دننه د اوبو لیول چې دی هغه کنټرول پاتې کېږي نو هغه پروسس ته موږ وایو osmoregulation. بل یو پروسس دی چې هغه هم ډېر اهم دی هغه زموږ سره دی maintenance of internal temperature is called thermoregulation. دا یو پروسس دی یو نظام دی thermoregulation چې د دې د وجې نه د بدن د اندروني کم ګرمایش چې دی هغه کنټرول کېږي نو دوی ته موږ thermoregulation وایو. بل دی چې so excretion, osmoregulation and thermoregulation are three factors which occurs in both plants and animals body. اوس دا درې خبرې داسې دي excretion چې هغه د بدن نه فضول څیزونه لر کوي، osmoregulation د وجې نه د اوبو لیول چې دی هغه مینټین پاتې کېږي او بل دی thermoregulation دا پروسس دی چې د دې د وجې نه د بدن چې کم هیټ دی کم ګرمایش چې دی پاکې باقاعدګي راځي. نو دا درې څیزونه داسې دي یو نظام دی چې دا په بوټو کې هم کېږي او د ځناورو په بدن کې هم کېږي. نو دا osmoregulation او excretion thermoregulation د ډیمینیشن چې دی دا هم یاد ساتئ. نو دا خبرې یاد ساتئ چې osmoregulation چې کله کېږي نو هغه د درې څیزونو د وجې نه کېږي، یو excretion د وجې، osmoregulation د وجې او thermoregulation د وجې. که په دې درې واړو کې یو عمل چې دی نه کېږي نو د هغې د وجې نه چې دی بیا ډېره زیاته مسله راځي. نو دا د homeostasis introduction په دې چپټر کې نور هم ټاپکونه دي هغه به زه نمبر بای نمبر چې دی هغه به اپلوډ کوم. که زما ویډیو سره خوښه شوي نو لایک یې کوئ، کمنټ به وکړئ، شیر یې کوئ او چینل چې دی ضرور سبسکرایب کوئ. تھینک یو، ډېره زیاته مننه.